بیا جماعت ته چې راځې نو صفا سوتره نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه جمعې لمونځ ته به خلق راتو نو خلقو ته یې وي چې دا د بعضو د کپړو نه بدبو روانه ده د خولو لہذا تاسو چې کله جماعت ته راځئ صفایي کوئ جماعت ته راځئ دغه شان ته نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو من اکل هذه الشجرة المنتنه چا چې دا بدبوداره ونه خوړلې یعنې پیاز یا اوږه فلا یقربن مسجدنا دې د جماعت ته بیا نه راځي نږدې دې نه راځي فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الانس فرشتو ته هم د هغه شي نه تکلیف رسي کوم ده چې د انسانانو نه تکلیف رسي نو ستا خوا کې یو کس ولاړ دی اوږه خوړل ده بدبو روان ده ته وایي چې خدای پاکه زر مونځ خلا شي زه لاړ شم د خوا نه یا یو سړی چې کوم دی هغه د کار کپړو کې راغلی بدبو روانه ده نو څنګه چې تا تکلیف میلاویږي دقه شان د فرشتو تکلیف میلاویږي یا یې تازه سګرټ څکل دی خوله نه بدبو روانه ده او ستا خوا کې ودرېد ساه چې اخلي ته وایه پوزه وتړم که څوک نو دا چې کوم دی دا ومه د دې نه منع ده داسې جومات ته مه راځئ یا جرابې اچول دي د هغې نه بدبو روانه ده خپو نه بدبو روانه ده صفاکۍ نه چې بار ووینځي هغه جرابو سره راشي سجدې زړه خپه کېدي سړی چې کله صد کېدي نو بیا سړی وایي چې خدای پاکه او دا سجدې نه دغه شان څه وکړم ځکه لاندې بدبو روانه ده نو د دې شیزونو نه هغه احتیاط پکار دی بعضې کسان خصوصا په روژې کې چې سلام د ماښام سلام وګرځي بس دسه کې نسوار به راوباسي چونډي به جوړه کړي نیم به جومات کې پرېږدي نیم به خولې کې واچي او هغه هم بدبو والا شیز دی نو د بدبو والا شیزونو نه جومات ته منع ده چې ډېر داسې مه کوئ او نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل داسې وکړل چې خلق یې جومات ته بار ووخته چې کوم خلقو نه بدبو روانه ده یا کوم خلق چې کوم دی هغو اوږه خوړل ده پیاز یې خوړل دي هغه دننه مه راځئ هغو بار ته ځئ نو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا داسې نه هغه منع کړې ده چې بدبودار شی به نه خورئ جومات ته به نه راځئ پان شلو هر هغه شی چې هغې نه بدبو ځي هغه نوې شیزونه راوځي بدبودار هغه دی او که زاړه شیزونه دي بدبودار اوږه ده او هغه پیاز دي هغه چا خوړلي تازه نه هغه د جومات ته نه راځي دا شان د بعضې خلق جرندو کې کار کوي او مستقل هغه کپړې چې کوم دی هغوی غاړې کې هغې نه خولې روانې د هغې هم بدبو روانه شي نو داسې بدبو چې کپړو نه ځي که جسم نه ځي یا یو کس باندې بیماري لګېدل ده بعضې انسانان داسې چې هغو باندې بیماري ولګي هغه بیمارۍ د وجې نه هغه نه بیا بینځي نو هغه هم پکار دی جومات ته بیا نه راځي لکه بواسیرو بیماري ده بعضو باندې د هغې د وجې نه بعضو بیا کپړو نه هم بینځي هغه انسان نه هم بینځي نو کوم انسان نه چې بیماری د وجې نه بینځي نو هغه له پکار دی بیا د کور کې لمونځ کوي هغه دی بیا جومات ته نه راځي بدبودار انسان دی که بدبودار کپړو والا دی که بدبودار شی خوړل دی خو بدبودار شی جومات ته دی هغې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړې ده دغه شان د شعرونو ویل منع کړې ده شی خرڅول اخیستل جومات کې دننه دې نه یې منع کړې ده چې د جومات ته شی راوړې دلته خاصه اخلي دې نه یې منع کړې ده او د جمعې پر د مخکې راشي حلقې جوړې کړي ځان ځان نه ګپې لګوي د دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا منع کړې ده وان یتحلق الناس یوم الجمعة قبل الصلاة فی المسجد د دې نه نبي علیه الصلاة والسلام منع کړې ده جنبوا مساجدکم صبیانکم خپل جوماتونه د بچو نه پاک ساتئ کم بچي هغه ماشومان چې هغو په ښه بد باندې نه پوهېږي او هغو پته نه لګي چې ماله پیشاب راغله پیشاب ته نه وبهدلو نو هغو ګندګي چونکې جومات کې جوړوي د هغې د وجې نه داسې ماشومان چې هغه د جولۍ دي هغه د څلورو کالو نه د هغو عمر کم دی نو هغه جومات ته مه راولئ چې کم څلورو پنځو کالو نه بره دي ښه بد باندې پوهېږي نو هغه د جومات ته ځکه چې داسې دا جومات نه منې کوئ او دا جومات ته نه پوهېږئ او دا ځغلوئ نو سبا به دغه جومات ته ستا په ځای باندې به څوک ودرېږي تا خو هغه د جومات نه وشړو او هغه جومات ته بیا نه راځي کوم ټایم چې د مونځ کولو دی چې 7 کالو نه واخله 10 کالو پورې ته د مونځ حکم وکوه دی به شاته شور هم کوي دی به لبې هم کوي دی به خاندي هم دا ته برداشت کا ځکه چې شاته بچو اواز راځي نو ستا مستقبل صحیح دی ستا جومات انشاءالله مستقبل کې آباد دی او که شاته د بچو اواز نشته دی نو دا مطلب دا دی چې دغه مشران لمونځ کوي کشران چې کوم دی هغه شا ده همدغه حالات دي مشرانو له قار ډېر راځي په دغې باندې ماشومانو باندې د هغې د وجې نه اوس هغه مشران جومات کې واړه چې کوم دی هغه جومات ته نه راځي چې دننه ځي فلانی ماما مونږ ته قارېږي او فلانی بوډا چې کوم دی مونږ له نه پرېږدي او هغه مونږ له زغلي نو هغه بیا جومات ته نه راځي نو ماشومان هغه ماشومان چې هغه په ښې بدې باندې نه پوهېږي هغه جومات ته مه راولئ او که نه هغه تاسو جوړی کې راویشتي جومات کښېنول دي او کوم چې راتلو والا دي هغه منې کوئ نو هغو له منې کوئ مو د 7 کالو چې کوم بر دی خامخا ځان سره جومات ته راولئ چې هغه جومات کې مخته کېږي او ورسره ومجانینکم لیوني جومات ته مه پرېږدئ ځکه چې لیوني هم ښه بد باندې پاک ناپاکۍ کې باندې نه پوهېږي جومات ګنده کوي
د هغې د وجې نه دا جومات ته مه پرېږدئ. زمونږ د کلي ته مخکې یو راغلی و، هغه به د چاګانو کلمې دغه شان ته خوړل، هغه د جومات ته دننه راوړې وي، ټول جومات یې ګنده کړی و. سهار ټایم چې موږ رالو نو داسې کسان دغه وجې نه وي لیوني جومات ته هغه مه پرېږدئ. او موږ خلک وایي د جومات ته بوځئ، هلته به شپه وکړي، سهار بیا دغه کې بله ورته لاړ شي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده. او دغه شان ته وخصوماتکم وشراکم وبیعکم، بیع شرع نه دې نه منع کړې ده. وخصوماتکم او دې سره سره جګړو نه چې کوم دې کې منع کړې ده. او ورفع اصواتکم، جماعتونو کې اوازونه اوچت اوچت روړي وول، دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړې ده چې دې کې جماعتونو کې روړي مه ووایئ. او د قیامت په نښو کې او کوم چې عذابونه راځي 15 نښې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. پکې یو دا ده وظهرت الاصوات فی المساجد، جومات کې خلق په تیز تیز روړي باندې خبرې کوي، دا چې کوم دی د هغې نښه ده، د قیامت په نښو کې ده، او دا د عذاب نښه ده. واقامت حدودکم، چا باندې حد قایموئ، سنګسار کوئ، سر ته نه ووئ، لاس ته نه ووئ، دا به جومات کې نه کوئ. دې لپاره بار میدان به لګېږي، هغې کې به عام مسلمانان حاضرېږي او هلته کې به د هغو من حج جاري کېږي. وسل سیوفکم، او خپله توره دې راووښکله، خلقو داسې ښی خلق یاری، نو دا جومات کې دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه منع کړې ده. او نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي په خلقو باندې یو زمانه را روانه ده چې د هغوی د خبرو ځای هغه به جوماتونه وي. لہذا دو به جومات کې خپل د دنیا خبرې کې داسې کسانو سره مه کښېنئ. الله تبارک وتعالی له د داسې خلقو هېڅ حاجت هغه نشته دی.